په څلورم منزل کې کور 4 اتاقه د سرای عمومي دروازه سوه. په دې چې ده دا یې کوټه ده. پردې، ښایسته چتونه، ښه کندیلان، کور دروازه ده. دا یې سالون دی. څنګه ښایسته کندیل، پکې اسیا. دې خواته ښایسته بالکون ته لار لري. المارۍ، کندیلان. د خیره سره دغه یې بل اتاق دی. ټول اتاقونه تشنابونه لري. دا بل اتاق سو. ورته وګورئ دا مخامخ ښایسته الماریانې. ښه سلایډ والا د شی نه معلومیږي. دا درېیم ته پردې، ښایسته المارۍ پکښې جوړ، ګیزر کې بسته، هر څه مکمل. دا دی ماشاءالله څونه ښایسته بالکون. سر کې چې دی وینې د سر کور دی. هر څه سهولت پکښې شته. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار، عینو مینه، د باغ ساحه، سباون کمپلیکس کې. نو ماشاءالله یو ډېر ښایسته کور پر کارنر باندې کور په 4م منزل کې کور 4 اتاقه کور مې در پیدا کړی دی چې ډېر خوندور جوړ دی. ډېر ښایسته مصارف پکښې سوي دي. په دې کې کندیلان، پکې، اسیانې، فرش، پرده، هر څه مکمل کې جوړ دي. A to Z یعنې د الف څخه تر ی پورې مکمل کور جوړ دی. نو تاسو ته راځئ زبې خونې، کوټه، د شاوخوا ساحه، سباون کمپلیکس به نو کېدای شي تاسو لیدلی چې په عینو مینه کې د باغ د فوارې سره دی. نو یو لنډه ویډیو درته جوړوم، تاسو راځئ دا ویډیو را سره تعقیب کړئ. دا خو یې ځینې سوې، دا ګروپ لږ سره خراب دی. دا د سرای عمومي دروازه سوه. په دې چې رالې را دننه سوې یا داخل سوې، دغه اوله چې ده دا یې کوټه ده. ته وګورئ دا یې کوټه سوه. دې څخه د مهمن خانې یا کوټې داسې ورته وګورئ. ښایسته پردې، ښایسته چتونه، ښه کندیلان، ښایسته المارۍ، مکمل ټوله سیسټمونه یې پوره دي. او داسې چې بیا رالې دا یې د کوټې تشناب دی. دا یې ډریسینګ سو او دا یې تشناب دی. ورته وګورئ دا یې تشناب دی، ګیزر و هر شی پکښې بسته دی. دا یې کوټه سوه. دا یې المارۍ سوه. وینې المارۍ ده، ښه غټه المارۍ ده. او دا یې دروازې دي. ورته وګورئ مکمل ښایسته دارچې دروازې. او له دې خوا څخه چې داسې رالې دا وینې دا یې د کور دروازه ده. دا یې سالون دی. دا یې سالون سو. دا یې مین هغه مرکزي سالون یې دی. او دې خوا ته ښایسته بالکون لري. او زه به اتاقونه د ښکاره کړم. دا خو یې بالکوني ته تللې ده، بیا انشاءالله وروسته ورځم. د هغه یې سالون دی. ماشاءالله څنګه ښایسته کندیل، پکې، اسیانې، فرش، پرده. دا یو اتاق دی. یو اتاق سو. دې خوا ته ښایسته بالکون ته لار لري. او دې خوا ته دغه ته لار لري لاندې د پلازې سره. وینې دا بیا لاندې ورشوه کېږم در باندې وینم یې. دا دې وینې المارۍ، کندیلان، په تشنابو په هېڅ خبره نسته کې پکښې. دا دی دا تشنابونه سوه. چې رالې د خیره سره دغه یې بل اتاق دی. دا ټول اتاقونه تشنابونه لري. دا بل اتاق سو. پردې، کندیلان، پکې، اسیانې، ټوله شیان پکښې بسته دي. لوکس، ښایسته، پاک صفا. ورته وګورئ دا مخامخ ښایسته الماریانې پکښې جوړې دي. دلته کوم بیا ځان ته پکښې کتل څنګه ښایسته ځای دی. ښایسته سلایډ والا الماریانې دي. ښه سلایډ والا الماریانې ور جوړې کړي دي. او دې خوا ته دا کلکین چې دی دا غټ سړک ته خلاص دی. دې خوا ته وینې اوس خو نو توره شپه د شی نه معلومیږي. دا یې بل اتاق سو. دا یې 2. او اوس مو ورولمه درېیم ته. دا یې درېیم اتاق دی. درېیم اتاق سو. دا دې وینې ما درته ویل مالیسیانې، کندیلان، پردې، ښایسته المارۍ پکښې جوړې. A to Z معنا د الف څخه تر یا پورې کار خلاص دی.
او د دې خونې تشناب چې دی هغه دلته دی، دا وینې ښایسته ده. د ګوره دا د ایسي ریموټ پروت دی، او د دې خونې تشناب چې دی هغه دلته دی. دغه ته یې وینې المارۍ کې دروازه ور کړې ده، دغه یې تشناب دی، غټ صفا ښایسته، ګیزر کې بسته، هر څه مکمل. صرف دونه غواړي چې تاسو بس راسئ د خیره سره خپل کالي ورته راوړئ. دا وینې ښایسته المارۍ سوه. دې څخه به مو اوس بوځم اشپزخانې ته د خیره سره. دغه اشپزخانه ده، غټه پراخه اشپزخانه، ښایسته المارۍ پکښې جوړي. دا نو داسې یو ډېره مشهوره پلازا ده په عینومېنه کې، سباون کمپلیکس. ډېر بلاکونه لري چې بیخي ډېر کورونه لري، تقریبا 300 داسې 2500 کوره لري. اوس به زه تاسو ورولم بالکون ته د خیره سره. دغه یې بالکون دی، اوس ورځم. دا دی ماشاءالله څونه ښایسته بالکون، پراخ، د برق سیسټم لا کې بسته دی. وینې ښایسته هایبریډ مولید، بیټریانې ستاسو د کور ضرورت مکمل پوره کوي. د دې خوا څه ښایسته راسته کور دی. دغه دی دا لاندې ساحه ده، په سر کې چې دی وینې د سر کور دی. دغه یې لارې ده، دا لاندې یې پارکینګ دی، موټران کې ولاړ دي. ښایسته پارکینګ، شنه ساحه، هر څه سهولت پکښې شته.